अस्सलाम वालेकुम। आम तौर چې کله تاسو په WhatsApp باندې څوک میسج وکي نو هغه ته بلو ټیک ولګي یعنی دوه نشانونه وي هغه شنه شي نو هغه ملګری ته پته ولګي چې یاره دوی زما میسج وکړو صحیح ده دغه شان که تاسو غواړئ تاسو په مصرفیات د وجه نه تاسو ریپلای نشئ ورکولی په هغه ټایم باندې تاسو غواړئ چې موږ دا میسج وګورو خو دغه ملګري ته پته ونه لګي چې یاره دوی زما میسج کتلی دی یا نه دی صحیح ده دغه کم دوه ټیک نشانونه چې شنه کیږي نو دغه دوه ټیک نشانونه به نه شنه کیږي صحیح ده په نننۍ ویډیو کې درته دغه آپشن ښیم چې دغه آپشن به تاسو څنګه آن کوئ راځئ د موبایل سکرین ته ښه جي په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ ټیک شو په دې مو کلیک وکړو لاندې په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ دلته کې به تاسو په پرایوسي باندې به کلیک وکړئ دغه کوم آپشن تاسو سره ښکاري که نه دا آپشن به تاسو سره آن وي صحیح شو دا آپشن به تاسو آف کړئ کله چې دا آپشن تاسو آف کړئ بیا به تاسو ته چاته میسج تاسو څوک میسج کوي تاسو هغه به ګورئ خو هغو ته به بلو ټیک نه لګي یعنې هغوی به دا سوچ کوي چې یاره دا زما میسج لا نه دی کتلی صحیح شو دغه آپشن به تاسو آف کړئ دا به تاسو سره آن وي نو ډېره مننه کوم ویډیو کتلو دپاره ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان